روژه د ډېر برکتونو میاشت ده، د معاف کېدو د ګناهونو میاشت ده. وکړئ پکې نیک عملونه چې خدای مو معاف کړي ګناهونه. روژه د ډېر برکتونو میاشت ده، د معاف کېدو د ګناهونو میاشت ده. وکړئ پکې نیک عملونه چې خدای مو معاف کړي ګناهونه. روژه کې ډېر وي برکات، پکې قبلېږي عبادت. کوئ پکې نیک نیک کارونه چې خدای مو معاف کړي ګناهونه. روژه د ډېر برکتونو میاشت ده، د معاف کېدو د ګناهونو میاشت ده. وکړئ پکې نیک عملونه چې خدای مو معاف کړي ګناهونه. دا روژې هر مخامخ تر دې مسلمان څومره بختور دی، پرې راورېږي رحمتونه چې خدای مو معاف کړي ګناهونه. روژه د ډېر برکتونو